شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. مینهوالو کتونکو زه یم ستاسو کوربه بختیار جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې ما سره زما د خصوصي خپرونه. مینهوالو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه شوې ده چې د رستم په علاقه کې دوه پولیس اهلکار د پولی او ټیم سره په ډیوټي وو چې نامعلومو کسانو په هغې باندې ډزې وکړې او د هغې په نتیجه کې هغې دواړه شهیدان شو. یقینا چې ډیره د افسوس خبره ده چې دا کم خلک دی چې دونه په بېدردۍ سره هغه خلک چې هغې د قام د ښېګړې کار کوي، هغې د قام د ښېګړې ډیوټي کوي، هغې په خپله سرکاري ډیوټۍ باندې مامور دي، هغې خپلو بچو له رزق ګټي، هغې ځان له 2 روپۍ ګټي، نو څه کار دی د هغې سره د چا چې په هغې باندې ډزې کوي او هغې شهیدان کوي او 2 خاندانونه او 2 کورونه ورانوي. کتونکو عموما زما په حواله باندې خلکو دا فکر دی چې دا انټي پولیس دی، خو زه انټي پولیس نه یم. زه د پولیس نه د ټولو ادارو به حیثیتي مجموعي د کردار خلاف یم چې کوم کردار منفي کردار دی او پازیټیو کردار که هر اداره کوي، هغه پولیس دی، هغه زما فوج دی، هغه زما هیلث دی، هغه زما ایجوکیشن دی، هغه زما CNW ده، هغه زما فاینانس دی. زما د دې وطن هر اداره، هر فرد او هر کس چې هغه پازیټیو رول کوي، هغه زما د زړه سر دی، هغه زما د دې وطن کارآمد بنده دی، هغه زما د دې وطن خدمتګار دی او د هغه قدر پکار دی. زه سلوټ کوم هغه 2 شهیدانو ته، کومو 2 شهیدانو چې خپله ډیوټي کوله د پولیو د ډیوټۍ په دوران کې نامعلوم کسان راغله او په هغې فایرنګ وکړو او هغوی شهیدان شو. او یقینا کتونکو دا تاسو ته معلومه ده چې د شهید ډېر لوی مقام دی او دا هغه حقیقي شهیدان دي چې کم شهیدانو په باره کې الله پاک ویلي چې دوی به د قیامت د ورځې پورې زما میلمانه او دوی ته مړه مه وایئ ځکه چې دا ژوندي دي خو تاسو خلک پرې نه پوهېږئ. نو یقینا چې دغه خلک د دا ډول دي. خو زه به دا ووایم چې شهادت په خپل ځای، د الله سره مرتبه په خپل ځای، خو نن 2 کورونه وران شو بغیر څه وجې وران شو، چاته یې څه نقصان نه دی رسولی. زما خپله بچي په پولیو کې ډیوټي کوي او زه تاسو ته یقیني وایم چې ما ته هغې وي چې دا دونه بې ضرره قام دی، دا پولیس، دا د پولیس سپایان، دا ډېر د لاندې طبقې خلک دی او دا دونه بې ضرره خلک دی، دونه بې ضرره چې د پولیو د مقصد دپاره په اربونو روپۍ پاکستان ته راځي چې دوی باقاعده د نورې ډیوټۍ سره سره د پولیو دا ډیوټي کوي خو دوی ته څوک دوانیز نه ورکوي. دوی ټوپک نیولی او د پولیو کمې خویندې چې هغه ماشومانو ته قطرې ورکوي هغې ته بهر ولاړي او په دې انتظار چې دوی راوځي او د دې کور نه بل کور ته لاړې شي او په حفاظت سره لاړې شي او د هغې نه پس هغه خپل هسپتال ته ورسوي. دی حفاظت کوي، دی د حفاظت په ډیوټۍ باندې معمول دي په دې پوره وطن کې، په دې پوره خاوره باندې هر ځای کې دی ډیوټي کوي. او زه تاسو ته دا ایماني وایم چې دا خو خبره راځي د چا څه نیګټیو رویې، څه نیګټیو کارونه به داسې چې د بنده ورسره اختلاف کیدی شي او بالکل اختلاف د بنده قانوني او اخلاقي او عیني حق دی. خو زه دا وایم په هسکه غړۍ باندې که چېرته دې وطن کې د پولیس اداره نه وي دې خلکو به یو بل خوړلی وي. نو یقینا چې دا ډېره د افسوس خبره ده، ډېره د خفګان خبره ده. الله دې د دې شهادت قبول کړي او خدای دې والله په جنت الفردوس کې ځای ورکړي او الله دې د قیامت د ورځې پورې دا دواړه شهیدان او نور زمونږ ټول شهیدان خپل خصوصي میلمنو کې شامل وساتي. کتونکو زه به دا رس کوم هغه کم خلک دی چې دا وطن ورانوي، د دې وطن هغه بچي پرامن بچي چې هغې مزدوري کوي، هغې محنت کوي، ځان له رزق ګټي او ډیوټي کوي، خپل فرایض ادا کوي، د هغې سره د چا څه کار دی؟ ولې وژني خلک؟ دا تپوس کول پکار دي. دا سیس چا جوړ کړ؟ ولې جوړ شو؟ زه وایم دا 2 سپیان دواړه دوستان دي او دا دواړه سپیان د یو بل رشته دار نه دي.
نو کله چا ورسره ذاتي دشمني او یو سړی ورته دا رنګ ورکوي نو خو د دې یو سره به یې ونه د دې بل سره یې څه کار و دواړه به جدا جدا موټر سایکلو باندې روان دي اخر ولې دی ګناه څه کړې وه دې سره دا ظلم ولې و هغوی به نن د سرکاري اعزاز سره دفن شي جنډه به پرې ودرېږي پولیس افسران به راشي د ګلونو څادرونه به پرې خواره کړي پولیس دستې به ورته سلامي وکړي خو هغه کور چې کوم وران شو هغه کور چې د چا د کور دپاره دغه خلک واحد کپیلان وو د ګټې ذریعه یې وه د رزق ذریعه یې وه هغوی به څه تېرېږي د هغوی په بچو به څه تېرېږي زه وایم چې دا کم بې احساسه خلک دي چې الله پاک خو دا حکم کړی دی چې د یو بې ګناه انسان مرګ د پوره انسانیت مرګ دی چې یو سړی راځي او بې ګناه خلکو باندې فایرنګ کوي ډزې پرې کوي او وژني دا پولیس خوار به چېرته ځي په ناکه باندې ولاړي چېرته به په ګش باندې رواني چېرته به خپله ډیوټي کوي چېرته به ټول یو ټیم سره رواني چېرته به له چا سره پروټوکول کې رواني چېرته به له چا سیکیورټي کې رواني او خان ته به راځي او په هغه باندې به فایرنګ کوي ولي به یو ډز به پرې کوي دا تپوس کول پکار دی زما سیاسي مشران زما د ادارو مشران دې ټولو ته پته ده چې دا اور چا کرلی دی د څه دپاره یې کرلی دی او د دې په نتیجه کې هغه څه کول غواړي ولې هغه زما دا ودان وطن ولې زما دا ښکلی وطن ورانول غواړي ولې زما د چمن ګلان رجول غواړي ولې د پلارانو کورونه ورانوي ولې د میندو غېږې خالي کوي ولې خویندې بیرونو کوي ولې د چا د سر سوری د چا نه اخلي وجه یې څه ده ډېره د افسوس خبره ده ډېره د خفګان خبره ده او په دې باندې چې هر څونه خفګان وشي او هر څونه پرې د خفګان اظهار وشي زما په نیز باندې دا به کم زه به دا خبره هم دلته کوم چې دغه خلک کومو خلکو چې دا ظلم کړی دی فوري د هغې ګرفتاري پکار ده او زه یم که چاته علم وي او چاته پته وي نو پولیس سره دې تعاون وکړي ریاست سره دې تعاون وکړي او د دې خلکو په باره کې دې ورته اطلاع وکړي چې دا فوري ګرفتار شي دې له داسې سخته سزا پکار ده چې دې له نورو خلکو دپاره عبرت شي او آینده چې کوم خلک د دې وطن د ورانولو اراده لري چې هغې لپاره دې نشانه عبرت جوړ شي هغې دغه جرأت او دغه حوصله او دغه همت دا مات شي د دې خلکو حوصله شکني پکار ده د دې خلکو په لار کې ودرېدل پکار دي یوازې د ریاست ذمهداري نه ده دا زموږ د ټولو ذمهداري ده زموږ د ټولو ډیوټي ده چې موږ د خپل وطن بچ کړو موږ د خپله خاوره بچ کړو په ادارو کې که چېرته غلطي هغې سره به ګورو که د ادارې یو سړی یو مشر غلطي هغه سره به ګورو هغه وروستو خبرې دي اولنۍ خبره دا ده چې موږ راپاڅېدل پکار دي چې د قام په حیثیت باندې موږ د خپل وطن بچ کړو موږ د خپله خاوره بچ کړو موږ د خپلې خاورې نه دا دهشتګردي او دا ظلم او دا زبردستي او دا د بې ګناه خلکو دا قتلیام دا منه کړو دې مقصد دپاره به موږ ټولو ته به حیثیت قام په خپل ځای باندې هر بنده ته کردار کوي زما په حیثیت صحافي دا ډیوټي ده او دا مې کار کېږي چې تاسو کې احساس را پیدا کړم تاسو د صورتحال نه خبر کړم تاسو به دې خبره پوهه کړم چې کوم ځای کې د چا څه غلطي ده او کوم ځای کې چا له څه کول پکار دي او کوم ځای کې د چا سره زیاتی کېږي او کوم ځای کې زما د دې خاورې او د دې وطن خلاف سازش کېږي د هغې په باره کې درته اطلاع درکړم دې لپاره که هر څونه قرباني پکار وي انشاءالله زه به دریغ نه کوم مینوالو کتونکو تاسو ټولو نه د ضلع مردان د خلکو نه د خیبر پښتونخوا د خلکو نه د پښتنو نه د پاکستان د ټولو قامونو نه مې دا مطالبه ده او دا زما خواهش دی او دا زما ارزو ده چې موږ د دې خاورې دپاره د دې ځمکې د بچاو دپاره د دشمنانو ټول سازشونه ناکام کړو دې سره خپل کوربه بختالله جان حسرت ته د بلې خپرونې پورې اجازت ورکوي په بله خپرونه کې به د یو بلې موضوع سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم د خپل ځان خیال ساتئ ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان